زموږ په ښوونځي کې یو زده کوونکی ده، هلته موږ سره په دوهم ټولګي کې ده. طبعا مکتب خصوصي دی خو زموږ ښوونځی، نو دغه مور چې کله دغه خپل لورې راوسته ښوونځي ته، نو ما ته ویل چې هغه دی مدیر صاحب ته به ده ته لږ تخفیف کوې. نو ما ویل ستونزه نشته. نو زموږ د فیس مقدار 500 دی، نو ده ته ما ویل زه ته 2500 افغانۍ ورکوم. نو دغه مور چې بله ورځ دغه 2500 افغانۍ راوړې، تاسو باور وکړئ چې حتی ده کې 5 ګونې وو، 10 ګونې وو، 5 ګونې. ما ورته ویل مور څنګه؟ وایي زه خپله د خلکو ډوډۍ پخوم، خو زه غواړم زما لور دې با تعلیمه شي، زما لور دې پوهه شي. زه نه غواړم زما لور دې زما غوندې پاتې شي، زما لور دې زما غوندې محتاج پاتې شي. بیا مرکلی ستړي مه شئ، په خیر وګرځېدې لمر ماښام خپرونې ته. درنوندونکو زموږ خپل وار تاسو ټولو درنوندونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. ستړي مه شئ. وخت ساعت د ټولنیزې برخې را رسېدلی. په ټولنیزې برخې کې راسره ټولنیز فعال عطاالله همت راسره په خپرونه کې ده چې بحث مو د تعلیم او د تربیې په اړه باندې ده. څنګه کولی شو چې خپلو بچیانو ته ښه تعلیم او ښه تربیه ورکړو، او یا هم څنګه کولی شو چې ځوانانو ته یا هم ماشومانو ته، وړو ته، کشرانو ته، مشرانو ته، ټولو ته د تعلیم ارزښت ورپېژنو. بیا هم تاسو ټول ته ستړي مه شئ وایم. همت صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلي خپرونې ته. قربان، ډېره مننه اقبال صاحب. سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او څوک چې دغه مهال د لمر ټلویزیون د لمر ماښام خپرونه ګوري، ټولو ته سلامونه. مینه درنښت تمه دا ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به سنبالي. خیر اوسه، ډېره زیاته مننه چې راغلی. همت صاحب محترم، لومړی راځم د علم ارزښت ته چې څومره ارزښت لري. ډېره مننه اقبال صاحب. کله چې الله جل جلاله د یو څه شي په اړه وغږېږي یا د هغه ارزښت بیان کړي، نو طبعا مخلوقاتو ته د هغه ستاینه او د هغه صفت کول لږ ستونزمن دي. ځکه الله جل جلاله په خپل قرآن عظیم شان کې فرمایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدای جل جلاله وایي چې آیا برابر دي هغه کسان چې هغوی پوهه لري، علم لري، د هغه کسانو سره چې هغوی پوهه نه لري، یعنې په علمي برخه کې چې باندې نه پوهېږي، پوهه نه لري. نو بیا خپل الله جل جلاله وایي چې هېڅکله برابر نه دي. یا په ډېری ځایونو کې داسې راغلي دي چې آیا رڼا او تیاره سره برابر دي؟ نو طبعا دا برابر نه دي، ځکه څوک چې په رڼا کې ژوند کوي، هغه څوک چې پوهه لري یعنې په رڼا کې ژوند کوي، څوک چې پوهه نه لري یعنې په تیارو کې ژوند کوي. نو طبعا دا لږ ستونزمنه ده. او د ده تر څنګ وایي چې شرافة الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. وایي چې د انسان ښه والی او شرافت چې دی دا په علم سره دی او په ادب سره دی، نه په مال او په نسب، یا په مال باندې ځان افتخار کول یا په هغه ویاړ کول یا په نسب باندې. نو ښه سړی هغه سړی دی چې هغه پوهه ولري، په دغه برخه کې لاسته راوړنې ولري. بېشکه دا خو د ارزښت په اړه. راځم د مسؤلیت په اړه غواړم وپوښتم استاد، دا چې تاسو دولتي ښوونځي کې استاد هم یاست او په شخصي ښوونځي کې د مدیریت دنده هم ترسره کوئ. اړین مسؤلیت د چا ده چې وشي کولی خپل اولادونو ته یا هم خپل کورنۍ ته یا هم خپل چاپېریال ته د علم ارزښت وروپېژني؟ ګورئ، د یو مور و پلار د یو اولاد چې دی د احادیثو په رڼا کې په خپل مور و پلار باندې 3 حقونه دي. لومړنی حق یې دا دی چې په هغه باندې یو نیک نوم کېښودل شي، او داسې نوم کېښودل شي چې هغه په پوره ډول سره اسلامي او یو معنا ترې واخیستل شي. په دویمه برخه کې د یو مور و پلار مسؤلیت د خپل اولادونو په وړاندې هغه دا دی چې هغوی ته سالمه تربیه ورکړي، هغوی ته پوهه ورکړي، هغوی ته د علم زمینه مساعده کړي. خو چې مور و پلار خپله علم کړی وي چې دوی ته د علم ارزښت وروپېژني، بلکل دا ډېره اړینه ده. اقبال صاحب داسې ده که مور و پلار چېرته پوه وي، طبعا د هغه اولادونه به حتما په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. خو ډېری موږ داسې ډېر هم لرو چې مور و پلار د چا علم نه وي کړی، علمي برخه کې به څه لاسته راوړنې نه لري، په خپلو اولادونو باندې ډېر زحمت وباسي. تاسو وړاندې دا یادونه وکړه، زموږ په ښوونځي کې یو زده کوونکی ده، هلته موږ سره په دوهم ټولګي کې ده.
طبعا مکتب خصوصي دی خو زموږ ښوونځی نو دغه مور چې کله دغه خپل لورې راوسته ښوونځي ته نو ما ته ویل چې هغه دی مدیر صاحب ته به ده ته لږ تخفیف کوې نو ما ویل ستونزه نشته نو زموږ د فیس مقدار 500 دی نو ده ته ما ویل زه ته 2500 افغانۍ ورکوم نو دغه مور چې بله ورځ دغه 2500 افغانۍ راوړې تاسو باور وکړئ چې حتی ده کې 5 ګونې وو 10 ګونې و 5 ګونې ما ورته ویل مور څنګه وایي زه خپله د خلکو ډوډۍ پخوم خو زه غواړم زما لور دې با تعلیمه شي زما لور دې پوهه شي زه نه غواړم زما لور دې زما غوندې پاتې شي زما لور دې زما غوندې محتاج پاتې شي یعنې تاسې وګورئ د کورنیو مسؤلیت ځینې پلرونه ځینې میندې زموږ دومره مسؤلیت پیژني دومره مسؤلیت پذیره دي د خپل اولادونو په وړاندې نو په ټوله کې ټولو ته پکار همدا ده چې خپل اولادونه په علمي برخه کې ډېر وهڅوي هغه ته هغوی تشویق کړي هغوی ته ډاډګیرنه ورکړي هغوی وهڅوي تر څو د هغوی راتلونکی روښانه شي بالکل د یو ښوونکي په صفت راته وایي چې ښوونکی دلته څومره ونډه لري چې وشي کولی د علم او د تعلیم ارزښت خپلو شاګردانو ته ور وپېژني تاسو وګورئ اقبال صاحب ډېری وخت خلک وایي چې معلم چې دی دا د یو زده کوونکي معنوي پلار دی نو چې کله معنوي پلار د ته لقب کېږي نو دا هغه د زده کوونکي دغه ماشوم د پلار حیثیت لري دغه ماشوم ته لکه څنګه چې پلار په دغه برخه کې مسؤل دی استاد یا ښوونکی هم مسؤل دی استاد باید په پوره ایماندارۍ په پوره صداقت خپل زده کوونکي وروزي زه یوه تجربه لرم اقبال صاحب زه ډېری دغه ښوونکو ته هم وایم په ښوونځي کې زه وایم ماشومان وهڅوئ ماشومان د ګلانو په شان تربیه ورته ورکوئ ویې هڅوئ دی مه ډاروئ دا موږ ډېری دغه پدیده لرو په ښوونځیو کې زده کوونکي وهل کېږي که کله هغوی کارخانګي هغه کورنۍ دنده نه راوړي دوی استادان یې په وړاندې ډېر وران عکس العمل ښیي نو زه وایم که شاګرد وهڅېږي زده کوونکي وهڅېږي د هغوی آینده به ډېره روښانه وي نو په کار دا ده ښوونکو ته چې خپل زده کوونکي وهڅوي تشویق یې کړي د تشویق لاره زما په نسبت ما خپله دا ډېره تجربه کړې ده نظر د وهلو او د وران عکس العمل ښودلو په نسبت د تشویق او هڅونې لاره ډېره کامیابه ده خیر اوسې استاد محترم دا چې زموږ نننی بحث هم همدا ده چې څنګه کولی شو چې ماشومان او ځوانان تعلیم او تربیې ته راوهڅوو یا راوبلو عامه پوهاوی څومره ګټه رسوي دلته عامه پوهاوی ډېر مهم دی باید عامه پوهاوی وشي د هر څه په هکله که موږ د یو چي ارزښت خلکو ته وړاندې کوو ډېری خلک د یو چي په ارزښت نه پوهېږي که چېرته دلته عامه پوهاوی وشي مثلا د ښوونځي مسؤلین یا په ټوله کې د رسنیو برخه دغې برخې ته که کار وشي نو ډېر مؤثره ده ډېر تاثیر کوي ځکه زموږ هېوادوال ډېری هم اوس د علم هغه ارزښت سره اشنا نه دي که دلته خپرونې وشي علما کرام او تر څنګ پوه خلک پروفیسوران راشي د علم په ارزښت خبرې وکړي نو زه هم کېدای شي دا ډېر مؤثر واقع شي ټولنې لپاره خیر اوسې کور مودان خپل بحث ته به دلته پای ټکی کېږدو راځم یو بلې پوښتنې ته دا داسې چا خبره شخصي پوښتنه ولې د دولتي او د شخصي استادانو ترمنځ ډېر زیات توپیر ده خصوصا د شاګردانو په زده کړه کې یعنې ته وایې چې د دولتي که چې کوم زده کوونکي دي دولتي ښوونځیو کې سمې نور زده کوي او کله چې شخصي مکتبونو کې دي نو هلته یو څه ناڅه زیات ډېر باسي په وخت هم ځي هغه ګیره بیره باندې وي او شانه مانه وهي بعد له هغې ورځي دا ډېری هېوادوال مونږ دا پوښتنې کوي همدغسې ده داسې د اقبال صاحب دا مادیات د معنویات تر څنګ ډېر مهم دي بل خصوصي ښوونځي چې دي دغسې یو تجارتي بڼې غوندې لري دوی هغه خپل د تجارت دپاره ځکه که چېرته یو خصوصي ښوونځی د زده کوونکو سره کوشش ونه کړي هغوی ونه هڅوي هغوی ولې په دولتي کې نه کوشش نه کوي همدې خبرې ته راځم نو د دوی تجارت دلته ضربه ویني او دولتي کې ډېری استادان دي چې خپله موږ داسې خاص توپیر نه دی لیدلی خو بیا هم که چېرته دولتي کې کوم ښوونکی دومره زده کوونکي ونه هڅوي هغه د درس معیار برابر نه دومره پوره تاکید پرې نشته خصوصي ښوونځیو کې خو طبعا هلته مدیر دی او رئیس دی هغوی یې څاري
که چېرته یعنې استاد دا هغه معیار زموږ سره دولت برابر ضعف. نه وي هغه جواب کوي. یعنې دا زموږ دولت ضعف هم ده کېدای چې باید شي. دولت فشار راوړي خپلو په دولتي ښوونځیو کې بالکل په استادانو باندې. بالکل همدغسې. راځئ انشاءالله الله تعالی دې دا ستونزې ټولې هوارې کړي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کور مننه مو تاسو. ودان. مننه او تاسو. که چېرته هم ګورو د دولتي ښوونځي یا استاد د شخصي ښوونځي مدیریت چوکۍ پر سر ناست نو دا څومره توپیر یې دلته هم ډېر لوړ ده. کور مو ودان چې راغلئ خپرونې ته سلامت سلام مو تل راته خوشحاله. ډېره مننه. سلامت خیر اوسئ. قدرمنو هېوادوالو بحث مو همدا و چې څنګه کولی شو چې خپلو ماشومانو ته خپل چاپېریال ته د تعلیم په اړه یا د ارزښت په اړه عامه پوهاوی وکړو. نو تاسو نه م غواړم چې عامه پوهاوي ته تاسو هم ادامه ورکړئ. دا مه لرو بعد لرې دا مې بېرته راګرځو